बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दराजार ऑफिशियल پښتو شاعرۍ د چینل نه ټولو ملګرو ته د امن، مینې او بختور نصیب دعا کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سید الانبیاء خاتم النبیین محمد عربي صلی الله علیه وسلم پشان کې د عقیدت پیرزونې وړاندې کوم. د ستم په تورو شپو کې سپین سبای محمده، د ستم په تورو شپو کې سپین سبای محمده، د انصاف تتو ډیوولا پړق زلای محمده صلی الله علیه وسلم. د ذهنونو د فکرونو د اخلاقو د اعمالو، د ذهنونو د فکرونو د اخلاقو د اعمالو ته دوای ته شفای مسیحای محمده. رواجونو فلسفو کې د ژوندون په ضابطو کې، رواجونو فلسفو کې د ژوندون په ضابطو کې څوک روا که ناروا دي ته روای محمده. او د غرور د پیرزونو څه عجیبه نمونه ده، د غرور د پیرزونو څه عجیبه نمونه ده، ستا رضا د خدای رضا ده څه وفای محمده. او ستا د حسن د شغلونه سپوږمۍ ستوري رڼا اخلي، ستا د حسن د شغلونه سپوږمۍ ستوري رڼا اخلي، دې تیاره تیاره جهان کې بس رڼای محمده. د غمونو تکلیفونو فریادونو ماتمونو، د غمونو تکلیفونو فریادونو ماتمونو، ته همدردې ته خواخوږې ته شفای محمده. او د الفت رنگینه ژبه نور نه راځي زړګیه، د الفت رنگینه ژبه نور نه راځي زړګیه، د فضل د زړه دعای مدعای محمده صلی الله علیه وسلم. دا یو قطعه هم په دغه مضمون کې ستاسو سره شریکوم. الفلاح د کامیابی حقیقي تصور هم په دې کې پروت دی چې موږ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قدم خپل قدم کېږو. اے کریمه چې ملګری ستا کرم دی، اے کریمه چې ملګری ستا کرم دی، په قدم قدم کامیاب په هر دم دی. خوب خوراک او هر عمل عبادت دی، خوب خوراک او هر عمل عبادت دی، چې پروت د محمد په پل قدم دی. ګرانو ملګرو، هیله لرم چې دا کلام او مختصر تنقیدي جایزه به ستاسو خوښه شوي او په کمنټس کې به خپل دریځ زما سره ضرور شریکوئ. زه به د اصلاح په غرض ستاسو د درون خیال په تمه یم. ډیره مننه. ښاد او خوشحاله اوسئ.